یو دا روجه څه په ګرمۍ کې راغله یو د روجا څه په ګرمۍ کې راغله یو دا روجه څه په ګرمۍ کې راغله بل دا نسوارو دا نشه تیزه ده دا بیا ورم حسرت صاحب مننه یو دا روجه څه په ګرمۍ کې راغله بل د نسوارو دا نشه تیزه ده ته لا تر اوسه پاڅېدلی نه یې ته لا تر اوسه پاڅېدلی نه یې ته لا تر اوسه پاڅېدلی نه یې لمر راختلی دی رڼا تیزه ده ملګرو سلامونه ښه ساعتونه مې ومنئ خوښ او خوشحال یم چې نن راسره په پروګرام کې ښاغلی اسحاق حسرت صاحب نستې کوي د ډېرو زیاتو مینه والو غوښتنه وه چې تاسو راشئ زموږ کلي ته نو راغلو مونږ ضلع هنګو ته دوابې سیمه ده د سیند غاړه باندې ناست یو ډېر ښکلی موسم دی پروګرام مې را جوړ شوی دی ښاغلي اسحاق حسرت صاحب سره نن به د هغې نه ښکلي کلامونه هم اورو هغې ژوند به هم پوښتو په ټولو نور خو درته اسحاق حسرت صاحب په وزیرستان ستوري کې په ړومبي ځل ډېره زیاته مینه هرکلی وایم ستړی ونشئ هر کله راشئ قربانو سلامونو ته دی وعلیکم سلام وایم خوشحال شوم چې تاسو راغلی دلته موږ سره هم پروګرام را جوړ کړو او ستاسو هم ډېره مننه بیا د دلبر معصوم صاحب مننه چې تاسو راغلی دومره زیار مې وکړو تکلیف مې وکړو مننه کوم ستاسو هم فضل د ژوند ښه تېرېږي په مزو کې دی سمه ده اسحاق صاحب په شروع کې به درنه یو غزل اورم بیا به مخ پر وړاندې ځو صحیح د غزل نه مخکې یو شعر ده چې ارشاد په ما د کور ذمېداریانې هم دي په ما د کور ذمېداریانې هم دي په ما د کور ذمېداریانې هم دي زه د مجنون په شانتې نشم کېدی ډېر ښه دی مننه غزل ته راځو چې ارشاد دا زړه مې د سینې نه رابهر دی او اختر دی د زړه مې د سینې نه رابغر دی او اختر دی دا زړه مې د سینې نه رابهر دی او اختر دی یو څوک دی چې زما نه مرور دی او اختر دی واه ډېر ښه دی زبردست مننه دا زړه مې د سینې نه رابهر دی او اختر دی یو څوک دی چې زما نه مرور دی او اختر دی زبردست کابل په وینو سور شو پېښور په اور کې وسو د جنگ د لاسه دواړو باندې شر دی او اختر دی کابل په وینو سور شو پېښور په اور کې وسو د جنگ د لاسه دواړو باندې شر دی او اختر دی ډېر ښه زبردست که خیال دې شي بېګا یې څه په ستړو باندې جوړ کړو نن بیا یې غورځېدلی د کور ور دی او اختر دی زبردست بیا ورم حسرت مننه که خیال دې شي بېګا یې څه په ستړو باندې جوړ کړو نن بیا یې غورځېدلی د کور ور دی او اختر دی زبردست دی په ما باندې شکمنه زمانه شوه ستا د لاسه په ما باندې شکمنه زمانه شوه د ستا لاسه په ما باندې د هر سړي نظر دی او اختر دی زبردست ښه دی ته څنګه د اختر په خوشحالیانو کې مصروف یې یو کس دی د بېګا راسې نهر دی او اختر دی زبردست دا بیا ورم حسرت مننه ته څنګه د اختر په خوشحالیانو کې مصروف یې یو کس دی د بېګا راسې نهر دی او اختر دی زبردست دی د دغه سړي بخت خو زه حیران کړمه صاحبه د دغه سړي بخت خو زه حیران کړمه صاحبه صاحبه منزل ته رسېدلی څومره زر دی او اختر دی زبردست ډېر ښکلی مننه زه څنګه اختر ولمانځم په دې باندې مې پوی کا زه څنګه اختر ولمانځم په دې باندې مې پوی کا جانان زما د مینې نه منکر دی او اختر دی واه زبردست ډېر ښکلی مننه جامو ته یې اور ورکړو اوس بنګړي ماتوي ګوره لالی بل وطن کې مسافر دی او اختر دی ډېر ښه دی واه دا بیا مننه جامو ته یې اور ورکړو اوس بنګړي ماتوي ګوره لالی بل وطن کې مسافر دی او اختر دی ډېر ښه دی یو چا مرور کړی یم بس څه به درته وایم یو چا مرور کړی یم بس څه به درته وایم په اوښکو باندې لون زما څادر دی او اختر دی واه زبردست مننه که اوس کې امن را هم شي خو امن سر خوړلی خفا رانه خسرته لره اوبر دی او اختر دی واه زبردست حسرت صاحب ډېر ښکلی و ماشاءالله نن ډېره دا خو تقریبا 2 کاله وشو چې ما خپل لیک شروع کړی ده بس لګیا یو د ادب په هلې ځلې خپلې هلې ځلې کوو تر اوسه پکې روان یو داسې څوک استاد نشته چې ما ونه خپلې زده کړې کړي بس ما هر یو استاد ده چې کوم شاعر فیسبوک کې راځي یا کتاب لولم نو زه څه ښه شاعر وګورم نو زه هغه زما استاد زه بس حسرت صاحب ستاسو دا خبره وکړه چې زما هر یو استاد نو کوم شاعر سره زیاته مینه لري
ټول مو خوښ دي څومره شاعران دي د پښتنو شاعران دي دا زما ټول خوښ دي ښه زه بس سمه ده حضرت صاحب په منځ کې به پوښتنې نور هم کوو مخکې څو پر وړاندې ځو څو ښکلې غزل مې وي هغې سره ډلې کوه صحیح ده مننه مسلسل څو کلمونه درنه اورم ښه بل غزل ده ارشاد دا یو بل غزل ده ارشاد ته به ناجوړه شې رښتیا تیزه ده ته به ناجوړه شې رښتیا تیزه ده د سواد د غرونو د هوا تیزه ده واه مننه ته به ناجوړه شې رښتیا تیزه ده د سواد د غرونو د هوا تیزه ده هر څه دې وبایللو راغلې واپس هر څه دې وبایللو راغلې واپس هر څه دې وبایللو راغلې واپس ما درته نه وی چې دنیا تیزه ده ډېره ښه ده بیا ورم مننه هر څه دې وبایللو راغلې واپس ما درته نه ویل چې دنیا تیزه ده زبردست سړي نه لار ورکه کې داسې وکړي زما د یار د خولې خندا تیزه ده سرینا سړي نه لار ورکه کې داسې وکړي زما د یار د خولې خندا تیزه ده سړیه ځان دې کړه بلد ورسره سړیه ځان دې کړه بلد ورسره سړیه ځان دې کړه بلد ورسره نن سبا دور زمانه تیزه ده ډېر ښه دی حضرت صاحب ما مرور کړي او رضا مې هم کړي ما مرور کړي او رضا مې هم کړي ما مرور کړي او رضا مې هم کړي دغه جنۍ څه عجیبه تیزه ده ډېر ښه دی مننه ما مرور کړي او رضا مې هم کړي دغه جنۍ څه عجیبه تیزه ده د وختو خیال راغللو بل طرف ته د وختو خیال راغللو بل طرف ته بیا مې سوچ وکړو چې دریا تیزه ده ډېر ښه دی زبردست مننه دغه سړي ته تاسو غوږ ونیسئ دغه سړي ته تاسو غوږ ونیسئ دغه سړي ته تاسو غوږ ونیسئ په زړه کې لار کوي جړه تیزه ده تیزه ده ډېر ښه دی ښه دی دغه سړي ته تاسو غوږ ونیسئ په زړه کې لار کوي جړه تیزه ده منافقت کیږي د سترګو وړاندې منافقت کیږي د سترګو وړاندې منافقت کیږي د سترګو وړاندې ځکه کرونا دا وبا تیزه ده دا بیا ورم حضرت صاحب مننه بل غزل په طرف راځو چې ارشاد دا ملا څه وایي قربان وایي فلانه مړ دی دا ملا څه وایي قربان وایي فلانه مړ دی دا ملا څه وایي قربان وایي فلانه مړ دی زما د مرګ کوي اعلان وایي فلانه مړ دی هاي هاي زبردست دا ملا څه وایي قربان وایي فلانه مړ دی زما د مرګ کوي اعلان وایي فلانه مړ دی توبه توبه زما سحرینه او بیا دومره نفرت توبه توبه زما سحرینه او بیا دومره نفرت ځان سره خاندي څو کسان وایي فلانه مړ دی هاي هاي مننه سبا په ګوره دا دروغ به ما رښتیا کړي وي نن په دروغو شاعران وایي فلانه مړ دی سبا به وینې سبا به ګوره دا دروغ به ما رښتیا کړي وي نن په دروغو شاعران وایي فلانه مړ دی هاي مننه په خپل زبان زمانه ما د یاري نه راولي په خپل زبان زمانه ما د هیرې نه راولي په خپل زبان زمانه ما د یاري نه راولي زمانم نه اخلي جانان وایي فلانه مړ دی هاي هاي زبردست خط دی مننه ارشاد زمونږ ښکار پسې رانغلو راته داسې ښکاري زمونږ ښکار پسې رانغلو راته داسې ښکاري په خړو غرونو کې مرغان وایي فلانه مړ دی مننه تا ته به ما یادوي یار په المرۍ کې کښېږده تا ته به ما یادوي یار تا ته به ما یادوي یار په المرۍ کې کښېږده د مرګ نه پس په دا پیزوان وایي فلانه مړ دی مننه شونډې به یې رپي بیا به ځمکه هم ځای نه ورکوي شونډې به یې رپي بیا به ځمکه هم ځای نه ورکوي یو څوک به داسې په خفګان وایي فلانه مړ دی مننه شونډې به یې رپي بیا به ځمکه هم ځای نه ورکوي یو څوک به داسې په خفګان وایي فلانه مړ دی ځان ته مې ډېرې تسلۍ ورکړې چې را به شي خو ځان ته مې ډېرې تسلۍ ورکړې چې را به شي خو د چا د نه راتلو امکان وایي فلانه مړ دی زبردست مننه چې پوره نه شو څومره ښکلې بهانه یې وکړه چې پوره نه شو څومره ښکلې بهانه یې وکړه څه عجیبه شانتې ارمان وایي فلانه مړ دی زما د مرګ دا ګواهۍ همدومره بس دی که نه زما د مرګ دا ګواهۍ همدومره بس دی که نه ستوري سپوږمۍ او هم اسمان وایي فلانه مړ دی مانه به ساګانې ټک په ټک وباسي حسرته مانه به ساګانې ټک په ټک وباسي یو راته زړه بل راته ځان وایي فلانه مړ دی یو راته زړه بل راته ځان وایي
فلانه مړ دی. مینوالو لکه څنګه چې دا ځای ښکلی دی نو داسې د دې ځای د ضلع هنګو دوابې شاعران لیکوالان هم ښکلي دي. حضرت صاحب ډېر خوند یې وکړو، ډېر ښکلي. زما خو په خپله غزل ډېر زیات خوښ دی. غزل سره مینه کوم، خوښوم یې او نظم باندې ما یا څه کار نه دی کړی. لیکلي مې دي خو ډېر کم تعداد کې را سره دی. غزل ډېر زیات خوښوم. څومره غزل به دې لیکلي وي؟ تر شماره دي؟ یاره که زه درته وښیم نو 3 کتابونو مجموعه را سره شته. ماشاءالله. تر اوسه پورې ستاسو څه کتاب خو چاپ شوی نه دی؟ نه کتاب چاپ شوی نه دی خو انشاءالله اراده مې ورته شته. زه بس سمه ده، الله دې وکړي چې تاسو کتاب چاپ شي. مونږ به انشاءالله درته دعا وي. حضرت صاحب مسلسل څو کلمونه درنه اورم، د لرې نه راغلي یو. ماشاءالله صحیح ده. دا یو بل غزل ده. ارشاد. تاسو ټولو ملګرو ته دې ډالۍ وي، نومونه خو به راته ګران شي. ارشاد. بس د خپل زړه طبیعت کوي او ځي. بس د خپل زړه طبیعت کوي او ځي. بس د خپل زړه طبیعت کوي او ځي، ما د خاندې شرارت کوي او ځي. بس د خپل زړه طبیعت کوي او ځي، ما د خاندې شرارت کوي او ځي. دینه ښه ده چې یوازې چرته کینم، دینه ښه ده چې یوازې چرته کینم، دینه ښه ده چې یوازې چرته کینم، ډېر بې خونده محبت کوي او ځي. زبردست. مننه. نه ماشوم نه یم دومره خو پوهېږم، نه ماشوم نه یم دومره خو پوهېږم، نه ماشوم نه یم دومره خو پوهېږم، زړه کې لوی منافقت کوي او ځي. زبردست. مننه. نه ماشوم نه یم دومره خو پوهېږم، زړه کې لوی منافقت کوي او ځي. ډېر ښه. زما څوک دی چې به ماته مینه راکړي، زما څوک دی چې به ماته مینه راکړي، زما څوک دی چې به ماته مینه راکړي، رانه هر سړی نفرت کوي او ځي. مننه. زما څوک دی چې به ماته مینه راکړي، رانه هر سړی نفرت کوي او ځي. ډېر ښه. دې ته نه ګوري په ما به څه تېرېږي، دې ته نه ګوري په ما به څه تېرېږي، مړه ډېر خراب عادت کوي او ځي. زبردست. دا بیا ور مننه. دې ته نه ګوري په ما به څه تېرېږي، مړه ډېر خراب عادت کوي او ځي. ما نه تلو کې اجازه نه اخلي. ولې؟ ما نه تلو کې اجازه نه اخلي. ولې؟ یار مې کلي نه هجرت کوي او ځي. زبردست. ما نه تلو کې اجازه نه اخلي. ولې؟ یار مې کلي نه هجرت کوي او ځي. اوس مې نه اوري وزرې اوس وشوې، اوس مې نه اوري وزرې اوس وشوې، اوس مې نه اوري وزرې اوس وشوې، دا مرغۍ رانه الوت کوي او ځي. زبردست. دا بیا مننه. اوس مې نه اوري وزرې اوس وشوې، دا مرغۍ رانه الوت کوي او ځي. ډېر ښه دی. دا سړی دی دغه زه یم رخصت اخلي، دا سړی دی دغه زه یم رخصت اخلي، نن زمانه بغاوت کوي او ځي. زبردست. ښه دی. مننه. دا سړی دی دغه زه یم رخصت اخلي، نن زمانه بغاوت کوي او ځي. په خپل ځان باندې مین دی په ما نه دی، په خپل ځان باندې مین دی په ما نه دی، په خپل ځان باندې مین دی په ما نه دی، ما ته ګوري خپل صفت کوي او ځي. زبردست. مننه. زما زړه نشته حسرته ډېر بې زړه یم، زما زړه نشته حسرته ډېر بې زړه یم، زما زړه نشته حسرته ډېر بې زړه یم، غاړه راکړي راته ست کوي او ځي. زبردست. دا بیا اورم. مننه. زما زړه نشته حسرته ډېر بې زړه یم، غاړه راکړي راته ست کوي او ځي. ډېر ښه دی. حضرت صاحب یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو زموږ بلنه قبوله کړه. یو جهان مننه. کیمرامین دلبر نه هم ډېر زیات مشکور یم چې هغې زموږ سره اوږه په اوږه لاړو په دې پروګرام کې او دا ښکلي شان پروګرام یې سره جوړ کړو. یو ځل بیا ډېره مننه کوم. قدرمنو دا و زموږ سره ښاغلی حضرت صاحب. زه امید ساتم چې هغې به مې خوښ شوی وي، هغې شعر شاعري به مې هم خوښه شوې وي. همدارنګ د نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره ستاسو زموږ سره کلکه اړیکه وساتئ د وزیرستان ستوري پاڼې فیسبوک پاڼې سره او دا شان د یوټیوب چینلو سره. انشاءالله بیا به موږ داسې ښکلي پروګرامونه به بیا ریکارډ کوو. تر بلې خپرونې پورې مې په لو الله باندې سپارم. چېرته چې وي ښاد اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم.